قدرمنو افغانانو د تیر نظام د جمهوریت د سرتیرو په نمایندګۍ باندې د جمهوریت د سرتیرو اعلامیه مونږ د جمهوریت سرتیري په تمامه معنا باندې د خپل نواموس ملي تمامت اراضي نه دفاع کوو او د خپل امنیتي ځواکونو ترڅنګ په داسې حالات کې ولاړ یاستو هیڅ کله موږ اجازه نه ورکوو چې دویم هیواد زموږ په داخلي چارو کې لاس ووهي او زموږ په خاوره باندې تجاوز وکړو یا بریدونه وکړي. ورته وخت کې د امارات اسلامي سرتیري او د جمهوریت سرتیري دوی سره یو دي، دوی تر مابین واټن نشته ده. په داسې حالاتو کې موږ بیا یو فکر، یو مفکوره او د خپل خاورې نه دفاع کوو. موږ د خپل امنیتي ځواکونو سره خوا په خوا ولاړ یاستو. که چیرته ضرورت شي نو بیا به هم موږ کوم خارجي هیوادونو کې چې اوسیږو بیرته به خپل خاورې ته ستنیږو او هلته به د خپل خاورې نه د خپل د امنیتي ځواکونو خوا سره ودرېږو، خپل خاورې نه به دفاع کوو. موږ به خپل سر په دغه وطن باندې قربانوو. خدای وطن دنده. د ډاکټر صاحب نجیب یو خبره وه چې پاکستان زموږ ابدي دښمن ده او وي به. نعره تکبیر، الله اکبر.